الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الآية. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إنما النساء شقائق الرجال، او كما قال علیه الصلاة والسلام. د ما ډیرو خوږو مؤمنو ورونو، الله سبحانه وتعالی د سورة توبه په 91 آیت مبارک کې یو عظیم او عبرتناک درس راکوي. راته فرمایي: والمؤمنون، او نارینه مؤمنان، والمؤمنات، او ښځینه مؤمنانی، بعضهم اولیاء بعض، ځینې د دوی د ځینو نورو دوستان دي، کومکیانی دي، مددګارانی دي. او وجایب و مسئولیتونه یې دا دي، دا جملې حالیه جملې دي، چې حالات د دوی دا په داسې حال کې دی د یو د بل دوستان دي چې د دوی مسئولیتونه شریک دي. اول: یأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر. امر کوي دا دواړه صنفی د نوع د انسان، که نارینه دي که زنانه دي، امر په معروف باندې کوي، دا یې وجیبه ده او دا یې مسئولیت ده. وینها عن المنکر، او نهی له منکر څخه کوي، دا خپله وجیبه ګڼي او خپل مسئولیت ګڼي. په خلاف د منافقینو باندې چې هغو امر په منکر کوي او نهی له معروف څخه کوي. د مؤمنانو حالت دا ده چې دوی امر په معروف کوي، په نیکو کارونو باندې کوي، او منع له منکراتو له بدو کارو کوي. نو ټول مفسرین او علماء کرام او فقهای عظام په دې باندې متفق دي چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر دپاره د جملې د نورو څه شرایطو لومړنی شرط علم ده په مامور به شیانو باندې او په منهی عنه شیانو باندې. که دا امر بالمعروف و نهی عن المنکر که هغه نارینه ده که هغه زنانه ده، چې په دې آیات کې د هغو وجایب په مسئولیتونه ښودل سوي، هغه علم نه لري په معروفاتو باندې، علم نه لري په منکراتو باندې، تمیز یې نشي کولی، فرق یې نشي کولی، نو هغه دغه وجیبه سرته نشي رسولی، هغه امر بالمعروف نهی عن المنکر نشي کولی. خامخا به دوی د دې علم لري، او په دې کې فرق نشته چې دا علم خالی په نارینه باندې ده یا دا وظیفه خالی د نارینه ده. په صراحت او په عبارت د آیت باندې ثابته ده چې که مؤمنین دي او که مؤمنې بیبیانې دي، د دواړو طبقو د دواړو صنفینو دا وجیبه او ذمهواري ده چې یأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر. او دوم: ویقیمون الصلاة. دریم حال و صفتو او وجیبه د دوی دا ده چې دوی اقامه د لمانځه کوي. لمونځ په ټولو هغو آدابو او په هغو شرایطو سره سرته رسوي، ادا کوي، په کامل طور باندې ادا کوي چې الله غوښتي. نو د موږ علما او فقها لیکي چې د لمانځه ادا کول فرض عین دي په مکلف انسان باندې، که نارینه ده که زنانه ده. نو علم هم فرض عین ده پې باندې. د لمانځه شرایط باندې به علم لري، د لمانځه په ارکانو فرایضو باندې به علم لري، د لمانځه په واجباتو سننو مستحباتو باندې به علم لري، په مکروهاتو محرماتو باندې به علم لري، په مفسداتو باندې به علم لري. د لمانځه ټول متعلق مسائل به دوی ته معلومیږي. د لمانځه فقه به ورته معلومه وي.
دا په نارینه باندې هم فرض ده او په زنانه باندې هم فرض ده. او دریم فرمایي ویؤتون الزکاة، او وجائب مسؤلیتونه د دې دواړو طبقو د مؤمنانو هغه ادا کول د زکات دي. علما او فقها بیا لیکي چې په چا باندې زکات فرض سو په هغه باندې علم د زکات هم فرض ده. د زکات اقسام، د زکات مصارف، د زکات مقادیر، د زکات شرایط، دا به په دې باندې به علم لري بیا به د زکات ورکولی شي، که هغه نارینه یي که هغه زنانه یي. او څلورم الله عز وجل فرمایي ویطیعون الله ورسوله. دا دواړه صنفین د نوع د بني آدم دا مکلف دي المؤمنانو مؤمنو بیبیانو چې دوی به اطاعت کوي د حکمونو د الله او د ارشاداتو د پاکي طیبې زندگی د رسول الله. دا د دوی وظیفه ده، دا د دوی وجیبه ده، دا د دوی مسؤلیت ده. نو که څوک د الله د حکمونو علم نه لري او د رسول الله په ارشاداتو باندې علم نه لري، نو اطاعت به یې څرنګه وکړای شي؟ دا اطاعت فرع د علم ده، یارې به په هغو باندې علم لري چې دغه دا د الله احکام دي او دا د رسول الله ارشاداتو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت ته. بیا به پس له هغه دغه عالم او عالمه په حکمونو د الله په ارشاداتو د رسول الله باندې اطاعت د حکمونو د الله، اطاعت د ارشاداتو د رسول الله کوي. نو مؤمنانو ورونو، پس له دې بیا د الله د رحمت مستحق کیږي. الله تبارک و تعالی فرمایي اولئک سیرحمهم الله. دا کسان دي چې زر به رحم وکړي په دوی باندې الله. ان الله عزیز حکیم، او الله عز وجل غالب و زورور ده، وسي ده په انفاذ د خپلو فیصلو کې، او زیات حکمت څښتن ده په رالېږلو دي پرامینو د احکامو دي حکمونو کې. او همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو حدیث مبارک په یوه حصه کې دا فرمایي چې انما النساء شقائق الرجال. خبره هم دغه ده چې زنانه قشر دی مؤمنانو، د مسلمانانو، د انسانانو، دا شقائق الرجال، دا اشباه و نظائر د رجالو دي په وظایفو کې، په مکلفیتونو کې، په عباداتو کې، په وجائبو کې، په مسؤلیتونو کې. دا د رجالو شقایق دي. دا حدیث ابو داود شریف روایت کوي. و ځینې مستثنیات و ځینې تفاوتونه شته، جزئی تفاوتونه شته چې هغه په خپل ځای کې شریعت موږ ته بیان کړي، او هر مسلمان، هر مؤمن هغه ته معتقد ده، د هغه منونکی ده. نو زما مطلب دا ده چې کومې انګیزې له عموما دریو مراجعو څخه په انسانانو کې خوري دي، د اسلامي نظام ممثلین او اسلام ته معتقد انسانان باید هغه انګیزې چې هغه له دریو مراجعو، نامطلوبو مراجعو څخه خورې سوي دي، د هغو رفع وکړي، د هغو قلع و قمع وکړي. لکه د مخکنیو کفارو یا یهودو د هغو انګیزه او عقیده داسې وه چې زنانه یو فاسده جرثومه ده، یو فاسد مخلوق ده. حتی اهل کتاب و یهودو به ویل چې د آدم علیه السلام
د اغوا او د آدم علیه السلام د خطایي سبب هم حضرت حوا رضی الله تعالی عنها سو، زنانه وه. نو دا فساد ټول دی جوړ کړی او په دنیا کې هم د فساد د سرچینه او سرچشمه ده. د یهودو مسلک و چې زنانه لوڼو ته به په میراث کې حق نه ورکاوه تر څو به بلوغ ته نه ورسېدلي. په مردم شماري کې نه شمارل کېدل. د ازدواج د اختیار حق یې نه و، د مهر حق یې نه و، او هغې ته د یو نجس او د پلید توکي په سترګه باندې کتل کېدل. په خاصو حالاتو او اوقاتو کې به چې په زنانو باندې کوم طبیعي حالات راځي لکه د حیض و د نفاس، په هغه وخت کې د یهودو دا عقیده ده چې که به له دوی سره د څه شي تماس راغلی و هغه به تر هغه ماښامه پورې پلید و او د هغو منځل به پکار و. که به انسان سره تماس پیدا سو جامې به یې بدلولې، غسل به یې کاو، ځان به یې مینځو، تر ماښامه پورې هغه پلید بلل کېدو. ماښام کې به ده دا ټول خپل ځان صفا کاوه. خوراکو سره ناروا و، چکاکو سره ناروا و، ناسته او پاسته ورسره ناروا وه، خبرې کولو سره ناروا وې او په یوه ځان ته مغاره او په یوه ځان ته ځای کې به یې هغې ته سکونت ورکړی و. دا د یهودو انګیزه وه او فکر یې و، سوچ یې و. او په مشرکینو کې او نورو کفارو کې مختلفې انګیزې او نظریات وو. قرآن عظیم شان کې د ځینو مشرکینو حالات خو موږ ته بیانوي چې دوی به خپلې لوڼې ژوندۍ ښخولې او که په چا باندې زیری د لور وسو د هغه مخ به تک تور واوښتلو، قهر و له غوسې. هغه بل په کلي کې پټ ګرځېدو، له خلقو به شرمېدو. نو لوڼې او لورانې دوی ته د شرم و د عار یو لویه ذریعه وه. دا هغه کفري او شرکي جاهلانه انګیزه وه. او دومه د معاصرو کفارو هغه ملحدانه انګیزه ده چې نن کفار که اهل کتاب دي، که یهود دي، که نصارا دي، او که نور فرق دي کفارو دي، هغه که د کوم عقیدې او د کوم دین و که د کوم آسماني کتاب د منلو دعوه هم کوي، خو په حقیقت کې دا ملحدین دي او دا دهریین دي. دا اصلا آسماني کتابو ته یا خپلو کتابو ته که هغه محرف دي که صحیح دي هغو ته معتقد نه دي. او کله چې د پاپانو پادریانو هغه مخکنی حالت، مخکنی انګیزه چې د زنانو په باره کې هغو کوم نظریات لرل، نو د هغه په وجه یا ځینې نورو داسې شیانو کې چې د هغو سره د هلو د حرمتو حتی د جنت د اخیستلو د خرڅولو اختیارات پاپانو او پادریانو خپل ځان ته ورکړي وو. نو د زمانې په تېرېدا سره، د وخت په تېرېدا سره دغه انسانان له هغو څخه متنفر سو او د هغه تنفر په نتیجه کې د الحادو او د دهریت کندې ته وغورځېدل. هغو نن نارینهو ته لباس و پوښ ورکړی ده، خو زنانوي سمبولي او لوڅې او بربنډې ګرځي. له زنانو څخه داسې استفاده کوي لکه د شرابو له یو بوتله او د لهو لعب له یو وسیلې او توکي څخه څوک استفاده کوي. دوی داسې د خپلو غرایزو اشباع ځینې کوي. دا هم یوه انګیزه ده. او هغو ملتونو په هغو قومونو کې هم یوه توره پرده د جهالت پرته ده چې هغو خپل عنعنات او خپل مروجات علیاذ بالله د دین په طور باندې معتبر کړي دي، یو معتقد په طور باندې معتبر کړي دي. لکه مثلا موږ په دې خپلو معاشرو کې وینو
چې ډېر غیرتي قومونه دي، غیرتي خلک دي. خسو خاشاکو لرګي او بوټي له غره چې ښځې راوړي او په تکې تنهایي کې په غرونو کې ګرځي او لرګي جمع کوي، خو دوی ته هغه نه ناروا ښکارېږي، نه عار و شرم ورته ښکارېږي. په ډېرو خلقو کې زنانه یې مواشي وي، پیایي غواوي پیایي، مالونه ورته پیایي، په فصلونو په دښتو کې ګرځي، نو نه هغه ورته ناروا ښکارېږي، نه عار و شرم ورته ښکارېږي. لوونه کوي، څپرونه کوي، پیټې و پنډې راوړي، کدانې ډکوي، دا نه ورته ناروا ښکارېږي، نه عار و شرم ورته ښکارېږي. ځینې خلق دي، ځینې طوائف دي چې په 2-3 کیلومترو کې اوبه ښځې او زنانه راوړي، یا رمې او مالونه ورته پیایي، هغو ته نه هغه عار ښکارېږي، نه شرم ورته ښکارېږي، نه ناروا ورته ښکارېږي. خو مدرسې ته تلل ورته ناروا ښکارېږي، تعلیم حاصلول ورته ناروا ښکارېږي. د مذاکرې او د علم په محفل کې په محرز طور باندې، په معصوم طور باندې، په محفوظ طور باندې، په اداره سوي طور باندې په هغه کې ګډون کول ورته ناروا ښکارېږي، او خپل عنعنات و مروجات ورته ناروا نه ښکارېږي. نو دغه 3 سرچینې دي د انګیزو په ملتونو کې، په قومونو کې، په خلقو کې. د معتقدو او د پابندو مسلمانانو، د شعوري مسلمانانو، او بالاخص د اسلامي نظام د ممثلینو لویه ذمهواري دا جوړیږي چې دوی دغه 3 سره انګیزې دفع کړي. نه دي مخکنیو کفارو یهودو انګیزو ته خپلو معاشره کې، په خپله معاشره او په خپل ولس کې ځای ورکړي، او نه دي معاصرو کفارو د غرب و د یورپ و د امریکا یا د نورو کفري قومونو هغه ملحدانه او دهریانه انګیزو نظریو ته ځای ورکړي، یا د هغو په دښمني کې، په تقابل کې، لکه چې الله عز وجل فرمایي ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا. تاسې د مجبور نه کړي دښمني او رقابت د کوم قوم په نه عدالت کولو باندې، بلکې تاسې عدل کوئ. اعدلوا هو اقرب للتقوی. مسلمانان باید له دې متاثره نشي چې نن معاصر کفار ښځې برمنډې کړي دي، لوڅې کړي دي، او د خپلو خواهشاتو د غرضو د اشباع دپاره یې نانځکې او آلات جوړ کړي دي. موږ باید ښځه بیخي له مجتمع او له جامعې چه ورکه کړو او پټه یې کړو. نو موږ به د خپل شریعت په غوښتنه باندې چلیو، نه به د مخکې کفارو انګیزې په مخ کې اثر پیدا کړی، نه به د دغو معاصرو کفارو دښمني په مخ کې موږ دې ته مجبوروي چې موږ د خپل شریعت واوړو پې باندې، او نه به موږ دغه جاهلانه عنعنوي او محیطي رسومات او عادات دې ته اړ کوي چې موږ خپل شریعت تر پښو لاندې کړو، والعیاذ بالله. نو په کار دا ده چې موږ خپل شرعي حدود رعایت کو، او د شریعت په رڼا کې د خپل عنعنوي مروجات دام په دې خپلو قومونو قبایلو کې اصلاح کو. مخکني کوم تاثرات چې پاته دي هغه هم تیر لري کو. ښځو ته د میراث حق ورکو، ښځو ته د اختیار ورکو، ښځو ته د ازدواج اختیار ورکو، ښځو ته د خپل مهر حق ورکو، ښځو ته د تعلیم حق ورکو، ښځو ته د علم حق ورکو، او نه د معاصرو کفارو په دښمني کې موږ دومره شاته راسو چې د خپلو مسلمو حقوقو څخه والعیاذ بالله انکار ته ودرېږو. نو په دې بنا باندې د اسلامي نظام د سرچلونکو ممثلینو ذمهواري جوړیږي چې دغه منحرف او غلط تأثرات ختم کړي.
نصاب باندې کار وکړي، یو صحیح اسلامي نصاب جوړ کړي. که نصاب فاسد وي د نارینه تعلیم هم کې ناروا ده، د زنانه تعلیم هم کې ناروا ده. او پس له اصلاح د نصابه، پس له اصلاح د چاپېریاله، پس له اصلاح د شرایط د نړۍ هر غافل په اذان ویښوم، زه بلال خو به ولې جهان ویښوم، زه بلال خو به ولې جهان ویښوم.